السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو تازه او ډیر مهم خبر درکمه د رحمان الله ګربز په هکله باندې چې هغه لوزه کې سلسه ولګي لوبې کومې کابل کې شروع سوي دي. په دغه کې یوه لوبه نن ترسره سوله چې پکې د افغانستان رحمان الله ګربز په یو اور کې شپږ ګیزې وهلې دي. پوره حال دلته په دغه ویډیو کې وایم. نو کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو که تاسو هم د رحمان الله ګربز مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کامنټ کې افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم څنګه چې تاسو به خبر سوي یم یاستئ هغه څه ورځې مخکې ما تاسو ته یو خبر درکړی و چې افغانستان کې له سولګي لوبې دغه روزه کې شروع سوي دي چې دغه لوبې هره ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. خو نن ډېره زبردسته لوبه ترسره سوله. دغه لوبه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګربز چې کوم د سرین کاروان لوبډلې په نوم باندې یو ټیم و چې پکې د افغانستان زاړه لوبغاړي ګلبدین نایب او سمیع الله شینواري هم پکې لوبه ترسره کوله. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګربز په یو اور کې شپږ ګیزې وهلې دي. راپورټ کې خو دغه راغلی دی چې امجد شینواري په نوم باندې یو بالر داسې رحمان الله ګربز ور باندې په شپږ بالو باندې یعنې شپږ ګیزې وهلې دي. نه تنها په یو اور کې شپږ ګیزې وهلې دي بلکې دغه اور نه وروسته وایي په بل اور کې پنځه ګیزې سر په سر وهلې دي. نو د افغانستان لوبغاړي که موږ وګورو د اخر کې تاسو وګورئ دغسې شپږ ګیزې وهي یعنې یو اور کې شپږ ګیزې وهلي بل اور کې پنځه ګیزې وهلي. بیا څه انټرنیشنل کرکټ ته وځي بیا څه بلا په دغوی باندې ولګېږي. همدغه خو موږ هم دې ته حیران پاتې یو. یا خو د افغانستان کرکټ دغه داخل کې چې کومې لوبې ترسره کېږي د دغه کوالټي ډېره کمزورې ده. یعنې هسې ګپ شپ ده او یا دوی دغه لوبغاړي چې کوم دي خالد داخل یعنې د دغه ډاګور کرکټران دي په انټرنیشنل کرکټ کې دومره ښه نه ځلېږي. تاسو وګورئ چې رحمان الله ګربز به زه تاسو ته وایم چې په 400 سټرایک ریټ باندې د لوبه ترسره کړې ده. په 14 بالو باندې رحمان الله ګربز 140 رنزه په دغه لوبه کې کړي دي. نو دغه د حیرانېدلو خبره ده. نو زه خو دغو ته ډېر زیات حیران پاتې یم چې په داخل کې دوی څومره خطرناکه لوبې ترسره کوي او بیا څه انټرنیشنل کرکټ ته وځي بیا څه بلا وهي. تاسو ما سره له عملې لاندې په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.